د کابل ښار د ترافیکي ستونزو د هواري او ښاري زیربناو د پراختیا په موخه د برکي څلورلارې کې د هوایي پله او تر ځمکې لاندې سړک د جوړولو لومړنۍ چارې په چټکۍ سره روانې دي. هغه پروژه چې د کابل د تګ راتګ په بهیر کې به بنسټیز بدلون رامنځته کړي. د کابل ښاروالۍ د کار ساتنې او مراقبت ریاست له لورې د څه باندې 1.5 میلیارډ افغانیو په ارزښت دا ستره ترافیکي پروژه پیل شوې ده چې موخه د ښاري ګڼې ګوڼې کمول، د ترافیکي نظم رامنځته کول او خلکو ته د اسانه تګ راتګ زمینه برابرول دي. د یادې پروژې مسؤل انجینر عبیدالله الهام وایي دا پروژه له دوو مهمو برخو جوړه ده او له نږدې 8 میاشتو راهیسې کار روان دی چې تر دې مهاله تر 80 سلنې زیات فزیکي پرمختګ پکې شوی دی. د برکي پروژه چې له دوه برخو نه جوړه شوې، لومړی برخه د زیرګذر یا انډرپاس برخه ده او دویمه برخه د هوایي پله چې د 8 میاشتو را په دې خوا موږ د اولې برخې چې د زیرګذر برخه ده کارونه شروع کړي دي. په دې برخه کې موږ تر اوسه په ټولو برخو کې له 80 سلنه کار ډېر مخې ته تللی ده. د انډرپاس په سر موږ 2 پلونه لرو چې د یو پله د ګاډرونو د نصب او د پوشش د کانکریټ چارې تکمیل شوي دي. د بل پله د ګاډرونو د نصب پروسه روان ده، انشاءالله چې په راتلونکو څو ورځو کې به د هغه پروسه هم تکمیله شي او د پوشش کانکریټ به واچول شي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي او موټر چلونکي د ښاروالۍ له یاد اقدام هرکلی کوي او وایي د دې پروژې په بشپړېدو سره به د برکي څلورلارې په ګډون شاوخوا سیمو کې ترافیکي ستونزې تر ډېره هوارې شي. د دوی په وینا دا سیمه د کابل له ګڼ نفوسه سیمو څخه ده چې ډېری وخت پکې د سختې ګڼې ګوڼې له امله لارې تړل کیږي. پخوا د دغه لارې رش زیات و، بیخي موټران زیات ول او ټکرو سره زیات مخ و، ټکرې به زیاتې کېدې او دا شی به د خلکو د تېرېده پیاده لاره به هم بیخي سره مشکل و چې یوې غاړې نه به بلې غاړې ته پوره کېدلې. نو مشکلات زیات و. نو انشاءالله چې اوس دغه پل جوړ شي کېدای شي دغه سره مشکلات پوره تر پوره کم شي. مخکې خو واقعیت ګڼه ګوڼه زښته زیاته وه، ځکه ته یې د جنه موږ تېرېدلو موږ سره خو بیا دغه شیدو کاروبار هم کوو، یعنی وخت به دغه 10 دقیقې به وخت را باندې زیات تېر شي، شیدو خرابوالی هغه به ډېر به په تکلیف ورسره. اوس الحمدلله ډېر یعنی فرق یې کړی ده او خصوصا د بدیل لارې د کومې د برکي راتو څخه پول هم لا نه ده خلاص، د بدیل لارې ته جوړې شوي، یعنی ډېر ښه توب راغلی او ډېر هغه ده دا ګڼه ګوڼه ختمه شوې ده. د پروژې د تخنیکي معلوماتو له مخې د نادرې لیسې له خوا د ترافیک څلورلارې په لور د 480 متره په اوږدوالي، د 20 متره سور او 15.5 مترو ژوروالي تر ځمکې لاندې سړک ډیزاین شوی چې 1525 استحکامي پایي ستنې لري. همداراز د دانې باغ څلورلارې لخوا د پروانېدو څلورلارې په لور د 200 مترو په اوږدوالي، 20 مترو سور او 15.5 مترو لوړوالي هوایي پله طرحه شوی دی چې 440 پایې لري. د مسؤلینو په وینا د دې پروژې چارې به د نږدې 2 کلونو په موده کې بشپړې شي. د ښاري چارو کارپوهان باور لري چې دا ډول زیربنایي پروژې نه یوازې د ترافیکي فشار په کمولو کې مهم رول لري، بلکې د وخت سپما، د سونتوکو د مصرف کمښت، د هوا د ککړتیا راکمولو او د ښاري اقتصاد د پیاوړتیا لامل هم ګرځي.